تیر 24 ساعتونه ویرونکی و. د 2000 کیلومترو په فاصله کې د دوه سیندونو رنګ لکه د وینو په څیر تکسور کیږي. له دې سیندونو یو په ارجنټینا کې دی. دا غځای خلک وایي چې دا سیند لکه روانې ویني او داسې څه موږ هیڅکله هم نه دی لیدلی. بعضې خلک وایي چې په دې سره د عیسی علیه السلام وړاندوینه کیږي، خو بعضې بیا وایي چې نه، دا د ځینو کیمیاوي پایپونو له امله د سیند رنګ سور شوی او اوس دا اوبه زهرجنې دی او له دې څخه ځان ساتل پکار دی. که بیا هم د عیسی علیه السلام د راته وخت وي، نو زه فکر کوم چې همدای وخت دی چې باید راښکاره شي. بل خوا بیا په امریکا کې د پلاستیک د استعمال پر ځای د کاغذ استعمال شروع شوی و. د دوی په وینا چې پلاستیک هوا خرابوي او هوا زهرجنه کوي. خو ترمک وایي چې زه دا نه منم چې پلاستیک دی هوا ته کم خطر ولري. نو د ترمک په راتګ سره هغه قانون لغوه شو او بیرته د پلاستیک استعمال قانوني شو. ستاسو نظر څه دی؟ خپل نظر مو کمنټ کې راته ولیکئ.